سلامونه خویندو ډیوه د آسلو میډوایف وومن سنټر نه بیا تاسو سره پلی کوم هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. نن د ما څه خویندو ماته خپل سوالونه رالیږلي، ډېره زیاته مننه او خوشحاله یم چې تاسې ماته خپل پوښتنې رالیږئ او په دې طریقه سره تاسې به د ما نه زده کړه کوئ، زه به د تاسې نه. زموږ یو خور لیکلي دي او پوښتنه یې کړې ده چې آیا الټراساوند ډارونکې معاینه ده او خطرناکه معاینه ده، ماشوم ته ضرر رسوي؟ بالکل نه. الټراساوند یا تلویزیوني معاینه هیڅ خطرناکه نه ده، دا هیڅ نوع ضرر نه لري ماشوم ته او دا د خوشحالۍ معاینه به ورته وایي. دا معاینه د یو آلې په ذریعه باندې کیږي چې هغه دا ده او دلته جیل اچول کیږي او د تاسې په نس باندې دا ایښودل کیږي او په دې تلویزیون کې تاسو ته ستاسې ماشوم ښودل کیږي. دې معاینه کې موږ تاسو ته د تاسې ماشوم درښیو او دې کې دا ښکاره کوو چې ماشوم ژوندی ده که نه. بل د دې ترڅنګ آیا یو ماشوم ده که دوه. د دې ترڅنګ تاسو ته د ماشوم کومه کڅوړه کوم کې چې پروت ده چې اوبه دي هغه تاسو ته ښکاره کوو چې آیا دا نورماله دي او که نه او څونه اوبه دي. اندازه د دې ترڅنګ تاسو ته دا ښکاره کوو چې پلاسنټا یا فکر کوم افغاني کې ورته نمونه وایي هغه څنګه ده، آیا نورماله ده او که غیر نورماله ده او په کوم ځای د رحم کې هغه ځای په ځای شوی ده. نو دا معاینه د خوشحالۍ معاینه ده. دا معاینه کې مور او پلار ډېر زیات خوشحاله کیږي چې خپل یو ماشوم وویني او د هغې مکمل هر څه چې موږ ورته ښکاره کوو په هغه تلویزیون کې دوی موږ سره یو ځای ویني. نو ګرانې خورې کې خدای دې وکړي چې تاسو د پوښتنې ځواب مې درکړی وي، که بیا هم نه شوی تاسو کولی شئ ماته خپل پوښتنه بیا راولیږئ، نو زه به انشاءالله بیا تاسو ته په ځواب کړم او هیله ده چې تاسې که عامله دار یاستئ خپل تلویزیوني معاینې ته لاړ شئ. مننه.